السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نن ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي ده. د سوات مټې سره تعلق لرونکی یو ښایسته د 1900 کالو ځوان چا ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو په څه وجې قتل کړو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر. دوستانو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې کوي. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلي ده. سوات مټې سره تعلق لرونکی یو ښایسته د 1900 کالو ځوان چې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړو. او دوستانو دا ویل کېږي چې د یوې جینۍ سره تعلقات چې د هغې په وجه باندې د ورسره څو ځله ګیر شوی و او د جینۍ رونو درته وارننګ ورکړی و چې ته داسې کارونه قسمه کارونه مه کوه، ځکه چې دا زموږ د پښتو معاشره دی. په دې کې داسې قسمه کارونو باندې ډیر زیات خلک بد مني او ډیر زیات بده خبره ده. او د دې په وجه باندې دا هلک نه مني کېدو او د جینۍ سره بیا هم تعلقات ساتل. نو د دې په وجه باندې د جینۍ رونو ولګېدل او دا یې ډیر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. او د قتل کېدو نه بعد دوستانو په یو غره کې وغورځولو. نو د هغې نه بعد بیا خلک چې کوم د بزو او د ګډو والا دي هغه ولیدل او هغه کلي ته اطلاع ورکړه. د هغې نه بعد ریسکیو 111 2 رالو او دا لاش یې د خپل پلار او د مور په حواله. یقینا دوستانو ډېر غټ ظلم او زیاتی شوی دی، خو چونکې د هلک ته هم پکار وه چې د داسې غلط کارونه نه کولې، ځکه چې زموږ په پښتو معاشرې کې دا شی نه بالکل نه چلیږي. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.